یو وخت په پخوانی زمانه کې یو ډیر غریب او ناروغ سړی اوسیده چې نوم یې حامد و. هغه په یو وړه زړه کوټه کې ژوند کوو. نه ورسره مال و، نه درمال او نه امید. حامد به شپه او ورځ په درد کې تیروله او هره شپه به آسمان ته کتل. یا الله، زه ډیر کمزوري شوی یم. که ته مې لاس ونه نیسي نو څوک به مې مرسته وکړي. او د زړې له کومې وویل: یا الله، که ته ما له دې حالت وباسې زه به هېڅکله غرور ونه کړم. او د غریبو او یتیمانانو مرسته به کوم. ناڅاپه د کوټې فضا بدله شوه. ای حامده، ستا دعا قبوله شوه. یو څو میاشتې وروسته حمید روغ شو. کارونه یې روان شول. رزق یې زیات شو او لږ وخت کې هغه ډیر مالدار شو. حامد یو لوی محل جوړ کو. نوکران، خادمان، ساتونکي ټول د هغه په خدمت کې وو. خو د وخت په تیریدو سره حامد د الله وعده هیره کړه او غرور یې زړه ونیو. یوه ورځ یو فقیر سړی د محل دروازې ته راغی. ای مالدار سړیا، د الله په نوم راته لږ مرسته وکړه. دا مال الله نه دی راکړی، دا ما پخپله د خپلو لاسونو په زور ګټلی دی. فقیر غلی شو، سر یې ټیټ کړ او روان شو. خو اسمان ناڅاپه بدل شو. یا الله، ما تیروتنه وکړه، ما وبخښه. خو هر څه ختم شوي وو. مال، شان، غرور ټول له منځه لاړل. دا کیسه موږ ته دا را زده کوي: غرور انسان تباه کوي او شکر د الله رحمت زیاتوي.